مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه هیله ده چې روغ جوړ خوشاله وئ. درنو لیدونکو په کابل کې موږ د انصاري څلورلارې ترڅنګ ولاړ یو او موږ به نن راپور کې تاسو ته د یو شمېر هغه هوایي شرکتونو چې دوی ټیکټونه پلوري راپور چمتو کړو یا د هغوی په تړاو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. دا چې په شپو کې ټیکټونه څنګه دي یعنې قیمتونه څنګه دي په همدې تړاو او څومره کسان بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې ترڅنګ د دوی د کاروبار په تړاو به هم ترې پوښتنې ولرو. نو هیله ده چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ډیره مننه کوو درنو لیدونکو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې بیا هم ښه راغلاست. موږ همدغلته د یو ټیکټ پلورنځي ته ورځو چې د دوی کارونه څنګه دي. همداشان به ترې وپوښتو چې د ټیکټونو قیمتونه ولې جګ شوي دي، ځکه پخوا د ټیکټ قیمتونه یو څه ښکته وو، اوس د ټیکټ قیمتونه جګ شوي دي. د دې ترڅنګ به هم دا ترې وپوښتو چې د دوی کاروبار څنګه دی، مسافرین څنګه دي، کسان نورو هیوادونو ته ځي، په همدې تړاو به هم ترېنه پوښتنې ولرو. نو موږ داخل ته ورځو. نو هیله ده چې زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو ډیره مننه کوو بیا هم ښه راغلاست. همدلته دغه ټیکټ پلورنځي کې یو موږ به د مسئول کس سره خبرې ولرو چې د دوی کاروبار څنګه دی. خپله له مسئول کس څخه سلام بیادر، خوب هستی؟ سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت کارگردان برنامه شما و خدمت کسایی که ما را از پرده چینل یوتیوب دان یا از پرده تیک تاک شما میبینن. سلام عرض ادب برشان تقدیم. میشه در قدم حال خود معرفی کنید؟ عبیدالله شیرزاد هستم، رئیس دفتر تراول جنسی عبیدالله شیرزاد. درباره کاروبار اگر برام چطور است؟ کاروبار فعلا خوب است و بدگفتنی نیست، چون امکانات نداریم و شما تمام سفارت ها در افغانستان بند است و به رسمیت کسی اینجا را نمیشناسه، چون بعض امکانات ها از بسیار پایین و فعلا خوب است، اما 20% میگم امکان کار است، زیادتر نیست. قیمت های تیکت چند است؟ قیمت های تیکت فرق نمیکنه، فقط تاریخ هاست. بعض تاریخ هایی که اگر پرواز نداشته باشن یا سیتا زود فول شوه، یگان سیتای اسپیشال باشه، اونا قیمت زیاد میشه و دیگه مهم نیست، اما قیمت ها فعلا فیرایش مناسب است. در قیمت بعضی کسا میگه قیمت های تیکت بالا رفت. چرا؟ قیمت های تیکت خب به شرط بالا رفته، چون دلیلی است که یکی خب امکانات نیست که مردم بره کشور و هر کشوری هم که پرواز می داشته باشه، پروازهای مستقیم نیست، ترانزیتی است. پروازهای ترانزیتی باشه باز در این صورت کم تیکتایشون بالا میره و کسی که مسئولشون هستن اینا مکمل سیتا بوک نمیشه، چون سیت خالی میمونه، مربوط است که مجبور است که اونا را پس سیتا را کم نرخش بالاتر ببره. شما به کدام کشورها چی دادید؟ فعالیت ها دارید؟ فعلا که ما کشورهایی را که اجرا میکنیم پاکستان است، ایران، همین دو کشور است و امکانات های دیگه هم که چون بازار سیاس بسیار نرخ بالاست کسی انتخاب نمیکنه ویزای کشورها را، چون بازار سیاس اگر خود همیشه سفارت ها رسما فعالیت داشته باشن باز مشکل نیست، فرق نمیکنن نرخ. مردم چی زیاد میره کم چطور است؟ مردم زیاد میره، مشتری زیاد است، مسافر زیاد است، اما امکانات نیست. اگر امکانات هم باشه بسیار اندک کم است و قیمت های بسیار بالا، مردم انتخاب نمیکنه چون ندارن از بس توان. کسی اگر او پول در نزد خود داشته باشن همینجا فعالیت میکنه، این حاجت نیست که به کشورهای خارج بره. شما چه وقت فی کاربار میکنید؟ ما مدت زیاد میشه که کار میکنیم، خب 1 سال میشه که در این منطقه آمدیم و دفتر فعالیت میکنیم. خیلی زیاد قربانتون بخیر باشه. تشکر. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې له یو شمېر نور ټیکټ پلورونکو سره به هم خبرې ولرو د دې ترڅنګ له هغه کسانو سره چې دوی بهرنیو هیوادونو ته سفرونه لري د هغو سره هم خبرې لرو. نو هیله ده چې زموږ ملتیا وکړي.
قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې بیا هم ښه راغلاست. موږ دلته یو بل ټیکټ پلورنځي ته راغلي یو. له مسؤل کس سره یې پوښتنې کوو چې د دوی کاروبار څنګه دی او د ټیکټونو د قیمتونو په اړه به هم ترې وپوښتو. همداشان د هغه کسانو چې دوی بهر هیوادونو ته ځي د هغې په تړاو هم پوښتنې ترې ولرو څومره کسان ځي خپله له مسؤل کس څخه پوښتو. ورور ډېر مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړو. که په لومړیو کې خپل ځان معرفي کوئ درنو لیدونکو. مننه. تاسو نوم ورور حشمت الله هوتک یم، یو تن کارمند شرکت سیاحتي اریانا زلن. ډېره مننه. که د خپل کاروبار په اړه معلومات راکړئ، څنګه دی ستاسو کاروبار په اوس په ورځو کې؟ کاروبار وروره که ورته ووایي نو فعلا شرایطو کې د کاروبار داسې خاص خوند نشته ده. مخکې ښه کار کېده نو فعلا داسې خاص خوند نشته ده. د ټیکټونو د قیمتونو په اړه که راته ووایي څنګه دي قیمتونه یې پخوا څنګه و اوس څنګه؟ ټیکټونه خو داسې دقیق قیمت نه ده معلوم، یعنې کله ټیکټونه جیږي او کله ټیټې، خو نسبت مخکې ټیکټونه اوس نرخونه جیږ دي. ځینې کسان وایي چې ټیکټونه جګ شوي دي. تاسو هم خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې ټیکټ جګ شوی دی. لامل یې څه کېدی ولې جګ شوي ټیکټونه؟ دا د همغه شرکتو ایرلاین پورې اړه لري چې هغوی خپل نرخونه کله ټیټوي، نظر په همغه مشتري دی نو چې کله جګوي او کله ټیټوي. موږ د خاص هغه نشو ویلی ځکه چې هغوی ایرلاین پورې اړه لري. تاسو کوم هیوادونو ته فعالیتونه لرئ؟ کوم هیوادونو ته مثلا کسان راځي؟ زیات کوم هیوادونو ته ځي؟ زیاتره مشتریان چې راځي نو د پاکستان ته ځي، ایران ته ځي او نور څه خاص مشتریان نشته. یعنې دوو هیوادونو ته نور هیوادو ته ډېر لږ خلک داسې مراجعه کوي د ټیکټونو دپاره، لکه جرمني او فرانسه دغه ځای دپاره ډېر لږ مشتریان مراجعه کوي ټیکټونو لپاره. د دغه هیوادونو مثلا پاکستان، ایران، جرمني ټیکټونه هم بیا فرق کوي؟ قیمتونه یې جګ او کښته کېږي؟ هو د هغه ځای هم فرق کوي، د هغه ځای هم فرق کوي. مثال په ورځ کې نیمه ورځ کې تغییرات پکې راځي. د ایران لپاره که یو کس ځي ټیکټ یو ورځو کې قیمت څو دی؟ د ایران ټیکټونه خو ماهان شرکت ده نو د هغه ځای ټیکټونه کابل ته ایران ته تقریبا راځي. د هغې نرخونه هم یعنې جګي او ټیټېږي، داسې هغه نه دي، نورمال حالت کې نه دي. او اوس فعلا شرایط کې $350 ټیکټ ده کابل ته ایران. همداشان د پاکستان ټیکټ که لیدونکو د پاکستان ټیکټ هم نو هغه هم کامیار ایرلاین ده، د هغه ټیکټ هم نو تقریبا نورمال حالت کې نه ده، یعنې جګېږي او ټیټېږي او فرق کوي، یعنې توپیر کوي. نو هغه تقریبا راځي $255. ستاسو د کاروبار په اړه څومره وخت کېږي تاسو دغه کاروبار؟ د موږ کاروبار تقریبا 1.5 کال کېږي چې څه وخت هم په ګلبهر کې دفتر، اوس هم دفتر دلته انتقال کړی ده، نو دلته فعالیت کوو فعلا. تاسو خپله د کارمندانو په اړه که راته وایي څومره کارمندان لرئ دلته؟ د خپلو کارمندانو په اړه کوم معلومات؟ موږ 3 کارمندان یو، 4 نفره کارمندان یو. نو خپل رئیس هم بعضې وخت راځي او بعضې وخت مصروفیت لري نور ځای کې نه راځي. نو 5 نفره یې دفتر کې او 5 نفره. ډېره مننه. مننه ورو، تاسو هم شه. درنو لیدونکو ډېره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یئ. موږ به له یو شمېر نورو کسانو سره هم خبرې ولرو. نو هیله ده چې زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو ډېره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې. په همدې سیمه کې یو بل ټیکټ پلورنځي ته راغلي یو. همدلته به د مسؤل کس څخه وپوښتو د دوی کاروبار څنګه دی، د ټیکټونو د قیمتونو په اړه به هم ترې وپوښتو. نو له خپله مسؤل کس څخه پوښتو. سلام وروره، ښې جوړ پخیر. په لومړي کې که لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. سلام علیکم وروره، ایمال یم، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. فعلا دلته مصروفه یو په وردګ ټراول ایجنسي کې، معاونیت هم په غاړه ده وروره. د خپل کاروبار په اړه که راته ووایي څنګه دی ستاسو کاروبار؟ والا کاروبار له جمهوریت له وخته ډېر ټیټ سوی ده، ډېر کم سوی ده او دومره کار نشته ورور. فعلا د ټیکټونو د قیمتونو په اړه راته ووایي څنګه دي قیمتونه د ټیکټونو؟ ټیکټو قیمتونه هم فعلا ډېر جګ سوي دي او ټول خلک شکایت لري له دې نه. نو بس مشکلات دي. ولې جګ شوي دي؟ مخکې څنګه وو قیمتونه، اوس څنګه جګ شوي؟ نو پروازونه نشته دومره. د ایران هرات نه چې راځي کابل ته مثلا یوه طیاره په ښه هغه باندې ډکېږي نه، نو پروازونه ځکه نه کېږي. ټیکټونه هم قیمته سوي په همغه لحاظ باندې.
بس همدا مشکلات دي. تاسو داخل کې مثلا ټکټونه وشي بهر کې توپیر یې په څه کې دی قیمتونه یې څنګه دي د بهرني او د داخلي ټکټونو قیمتونه د بهرني او داخلي قیمتونه سره فرق لري نو افغانستان او د خارجي ډیر قیمت دی او افغانستان بیا هم ښه دی لږ دومره د بهرنیو قیمتونه مثلا ایران ته یو کس ځي د یو ټکټ قیمت څومره دی ایران ته مثلا د یو ټکټ له کابل نه تهران ته قیمت 300-350 ډالر پورې رسیږي. بله فعلا یو کس مثلا مزار ته ځي یا مثلا کندهار هرات د دې قیمتونه مزار ته چې ځي د هغو قیمت 2 ډالر ده او هرات ته چې ځي قیمت 70 پورې 4 ډالر پورې رسیږي. د خپل کاروبار په اړه که راته وایي څومره وخت کې تاسو به کاروبار کوئ؟ د موږ دغه 2 کاله دتې پوره کېږي انشاءالله نو 2 کاله و 2 کاله هم کېږي د کاروبار. ډېره مننه. مننه ورو تاسو. درنو لیدونکو ډېره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې له یو شمېر نورو کسانو سره به هم خبرې ولرو نو هیله ده چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو موږ دلته یو بل د ټیکټ پلورنځي ته راغلي یو دلته به له مسؤل کس څخه وپوښتو د دوی کاروبار څنګه دی د ټیکټونو په اړه به هم ترې وپوښتو او هغه کسان چې دوی بهر هیوادونو ته ځي د هغو په اړه به هم پوښتنې ته ولرو. وروره ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ که په لومړۍ کې لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم عصمت الله د باسین شرکت کارمند یم. ډېره مننه کوو که د خپل کاروبار په اړه راته ووایي تاسو کاروبار څنګه دی یو شپوره؟ زمون کاروبار خو نسبت مخکې ته که وګورې طبیعي ده ډېر اثرات به غورځېدلي تقریبا مخکې د جمهوریت په وخت کې اوس تقریبا 80% زمون په فروشاتو کې کموالی راغلی دی. د ټکټونو په اړه که راته ووایي قیمتونه یې څنګه دي ټکټونه او کسان څومره راځي دلته؟ ټکټونو قیمتونه خو زیات دي نسبت مخکې نه ځکه چې مخکې به دلته امارات راته فلای دوبۍ به راتله ترکش ایرلاین راته نو فعلا اوس مارکیټ کامیار او اریانا ته پاتې او دوی په خپله خوښه باندې چې څومره خوښوي هغه قیمت هغوی تعینوي. نو مخکې به یو مشتري که اروپا ته ته او بیرته راته نو دو طرفه ټکټ په حدود د 900 یا 1000 ډالرو کېده نو اوس هماغه ټکټ په 1500-1600 ډالرو باندې اخیستل کېږي. د دې علت به څه دی ولې قیمته شوي؟ قیمته به دې دي کله دغه کابل نه دوبۍ ته کامیار یو ټکټ به جوړی دوبۍ نه به آنورډ بل ټکټ جوړی نو د کامیار خپل یو نرخ دی او د هغه ایرلاینو خپل یو نرخ دی. کله چې ته یو ټکټ داسې جوړی چې مثلا هغه یو ایرلاین فرض مثال ترکش ایرلاین د کابل استانبول نه یورپ ته دا ترکش ایرلاین چې په دې حساب سره بیا د ایرلاین ټکټ ارزانه راځي او که دا ته کامیار بیل اخلي بیا ترکش بیل اخلي نو ټکټ قیمته کېږي هغه فیر کنسټرکشن نه جوړېږي په دې حساب باندې. تاسو خپل کوم هیوادونو ته ټکټونه ورکوئ کسانو ته کوم هیوادونو ته فعالیت؟ مو خو زموږ اکثره مسافر چې دي هغه یورپ او امریکا او د اسیایي ملکونو کې چې دي ایران ته زموږ مسافر ډېر زیات دي. قیمتونه مثلا د ایران او د پاکستان چې د یوه ټکټ قیمت د اسلام آباد د دو طرفه ټکټ 460 ډالر دی او د ایران تهران د دو طرفه ټکټ 460 ډالر دی دو طرفه ټکټ. د تاسو د کاروبار په اړه کې ورته وایي څومره وخت کې تاسو دغه کاروبار؟ مو خو تقریبا 2000 کال نه فعالیت کوو تر اوسه پورې تقریبا همدغه ځای کې. ډېره مننه خیر اوسه. لیدونکو ډیره مننه کوو چې تاسو زموږ د دغه راپور تر وروستۍ وئ. لکه څنګه تاسو په راپور کې ولیدل چې دلته یو شمېر موږ د ټکټ پلورونکو سره خبرې درلودې دوی په خپلو خبرو کې یاده کړه چې په شپه ورځ کې د ټکټ قیمتونه جګ شوي دي. درنو لیدونکو همدا شان مو ترې وپوښتل چې د دوی کاروبار څنګه دی د خپل کاروبار په تړاو هم موږ ته معلومات راکړل ویل چې کاروبار مو د پخوا په پرتله یو څه کمرنګه شوی دی. درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې راپور همدومره و تر بل راپور پورې چې زه نصرت الله خوشحال حاضرېږم تر هغې په لوی او بښونکي راز سپارم ښه وخت ولرئ.